السلام علیکم، زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. د سرکاري اعدادوشمار مطابق په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د 4,000 نه زیات د کرونا وایرس نوي مریضان ریکارډ شوي دي. دغه رنګې په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 109 نور مړي وکړه. حکومت د کرونا وایرس د خطرناک صورتحال پیش نظر د تعلیمي ادارو په چوټیانو کې نوره اضافه کړې ده. د بھارت مشهوره اداکاره کنگنا راوت هم د کرونا وایرس ښکار شوه. بل اړخته په بھارت کې زمرو ته هم د کرونا وایرس د کېدو تصدیق شوی دی. وزیر اعظم عمران خان په خپله 3 ورځنۍ سرکاري دوره باندې سعودي عرب ته رسېدلی دی. وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته د رسېدو نه پس د سعودي عرب د ولیعهد سره ملاقات کړی دی. وزیر خارجه شاه محمود قریشي ویلي دي چې سعودي عرب به پاکستان ته د ډیولپمنټ فنډ په لړ کې 500 میلیونه ډالر ورکوي. د ایپایې د امیګریشن عملي شهباز شریف په دوحې ته د تلونکي اجازه نه راکوز کړی دی. د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې د میا شهباز شریف د بهر تلو نه منع کولو دا خبره ثابته کړه چې حکومت څونه یریدلی دی. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د وزیر اعظم عمران خان 15 کاله جدوجهد دا پیدا وکړه چې د قام هر سړی په کم 2 لک روپۍ قرضدار شو. وفاقي کابینې د جرنالستانو د پروټیکشن د بل د تیاری منظوري ورکړې ده. په ملک په ګرانۍ کې په 13 هفته کې 0.50% اضافه شوې ده. د کسټم واکدارانو په ګارمنټس او جاکټونو کې هیروین بهر ملک ته د سمګل کولو کوشش ناکام کړی دی. د ګلبر پولیس د توهین صحابه په جرم کې د طالب جوهری د زوی امجد جوهری خلاف مقدمه درج کړې ده. پاکستان په بھارت کې د سمګلرانو نه په اټم بم کې د استعمالیدونکي یورینیم په برآمدګۍ باندې د تشویش اظهار کړی دی. د بھارت په ریاست آسام کې یو آزاد امیدوار عام جیلی د جیل نه د بی جی پی د امیدوار نه انتخابات ګټلي دي. د واک په دوران کې د برطانیې هاي کمشنر د اسلام آباد د مارګلې نه کچرا په 2 بوجو کې راوچته کړه. د بھارتی اداکارې سریدې ویلور جهانوي کپور انکشاف کړی دی چې د دې د مور خواهش وو چې دا ډاکټره جوړه شي. ملایشیا د کرونا وایرس د 3م لهر د ویرې د پاکستان په سفر باندې پابندي لګولې ده.
د حرارې په دویم ټیسټ میچ کې پاکستان خپل اولنی انینګز په 1510 رنزونو باندې ډیکلیئر کړی دی. په اولنی انینګز کې عابد علي ډبل سنچري جوړه کړې ده. پاکستان کرکټ بورډ په دوټو کلفازو کې د پیسل فرانچایز ته ویلي دي چې باقی مانده میچونه په جون کې یا بیا ایونت منسوخ. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې موسم خشک و. په روانو 24 غنټو کې په اسمان باندې د ګورو وریځو د موجودګۍ امکان دی. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 109 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د شوو ټولو مړو شمېره 18,300 ته رسېدلې ده. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 250,103 ټیسټونه شوي دي. بل اړخته په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس د 4,000 نه زیات نوي مریضان ریکارډ شوي دي. د کومو سره چې په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 8,450,240 شوه. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمیره 2,913 ته رسېدلې ده. په کومو کې چې 4,000 نه د زیاتو مریضانو حالت تشویشناک دی. د کرونا وایرس د تشویشناک حالت پیش نظر حکومت د تعلیمي ادارو په چوټیانو کې نور زیاتوالی راوستی دی. اوس به د 18 مئی په ځای باندې تعلیمي ادارې په 23 مئی باندې کولاویږي. بل اړخ ته په ملک کې په سخت لاک ډاون باندې عمل درآمد شروع کړی شوی دی، کوم چې به د مئی د 8 نیټې نه د 14 نیټې پورې جاری وي. د ملک د ټولو ضلعو انتظامیه او پولیس د لاک ډاون نگرانی کوي. بل اړخ ته په کراچۍ کې د لاک ډاون په خلاف ورزۍ باندې د یو هوټل د منیجر او د واده د الګ د پلار خلاف مقدمه درج کړی شوې ده. د بھارت مشهوره اداکاره کنګنا راوت د کرونا وایرس کار شوې ده. دا په فوري توګه باندې په خپل کور کې قرنطینه شوې ده. په گاونډي ملک بھارت کې زمری هم د کرونا وایرس د ښکار کېدو تصدیق شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سرکاري 3 ورځنۍ دوره باندې سعودي عرب ته رسېدلی دی. په سعودي عرب کې وزیر اعظم عمران خان او آرمی چیف جنرال قمر باجوا د سعودي عرب د ولی عهد محمد بن سلمان سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې په دوه طرفه تعلقات او د خطې په صورتحال باندې خبرې اترې شوې دي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي ویلي دي چې سعودي عرب به د ډیولپمنٹ فنډ په مد کې پاکستان ته 500 میلیونه ډالر ورکوي. د ایفایه امیګریشن په سیستم کې د بلیک لیست کېدو په وجه باندې میاں شهباز شریف د دوحې د جاز نه پاتې کړی دی. د لاهور هائی کورټ د فیصلې نه پس بهر ملک ته د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز وی چې د میاں شهباز شریف ډیپورټ کولو دا خبره ثابته کړه چې سلیکټډ سونه یریدلی دي. دا خبره د میاں شهباز شریف د دوحې د پرواز نه په پاتې کولو باندې د تبصرې په موقع کړې ده. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د وزیر اعظم عمران خان 15 کاله خوارۍ قام ته دونه پیدا ورکړه چې د قام هر سړی په کم 2 لک روپۍ قرضدار شو. وفاقي کابینې د صحافیانو د پروټیکشن بیل د تیاری منځوري ورکړې ده. د دې بیل د منځورۍ سره به صحافیانو ته د خپلو ذرایعو د پټو ساتلو د اختیار حاصلېدو سره سره تحفظ او خپل حقونه هم میلاو شي. وایي چې د دې بیل د منځورۍ په صورت کې به صحافیانو ته په مکمله توګه باندې پروټیکشن میلاو شي. په 13 هفته کې په ملک کې د ګرانۍ په شرح کې 0.50% اضافه شوې ده. دغه رنګې په سالانه بنیادونو باندې د ګرانۍ په شرح کې 19.5% اضافه شوې ده.
د راغلو اطلاعاتو مطابق په کراچۍ کې د کسټم حاکمانو په ګارمنټس او جاکټونو کې 980 ګرامه هیروین بهر ملک ته د سمګل کولو هڅې ناکامه کړې دي او د سمګلرانو خلاف د تفتیش دایره وسیع کړې ده. د ګلبرګ پولیس د توهین صحابه په الزام کې د طالب جوهری د زوی امجد جوهری خلاف مقدمه درج کړې ده. په مومن ضلع کې د لوبو په دوران کې په ماشومانو باندې د اوبو یو لویه ټینکۍ را پریوتې ده چې په نتیجه کې 2 ماشومان مړه شوي او 1 جوبل شوی دی. په اسلام آباد کې د یو اساسي ادارې یو پخوانی افسر د فایرنګ په نتیجه کې وژل شوی دی. پاکستان په بھارت کې د سمګلرانو نه په اټم بم کې د استعمالیدونکو یورانیم په برآمدګۍ باندې د تشویش اظهار کړی دی. د برطانیې هائی کمشنر د اسلام آباد په صحت افزا مقام مارګله هل کې د واک په دوران کې کچره راغونډه کړه په 2 بوجو کې راوچته کړه. د بھارت د مشهور اداکارې سریدي ویلور جهانوي کپور انکشاف کړی دی چې د دې د مور خواهش وو چې غټه شي نو د ډاکټره جوړه شي. د بھارت پر ریاست آسام کې یو عام جیلی آزاد امیدوار د جیل نه د مودي سرکار د سرکاري پارټۍ بی جی پی د امیدوار نه انتخابات ګټلي دي. د دې امیدوار پورا انتخابي مهم د 15 کلنې مور اوچلاو او دغه رنګ د خپل نشست د سرکار د پارټۍ د امیدوار نه وګټه. ملایشیا د کرونا وایرس د دریم لهر لویره د پاکستان په سفر باندې پابندي ولګوله. راځي چې وګورو د لوبو خبرونه. د هراره په دویم ټیسټ میچ کې پاکستان خپل اولنې انینګز د 510 رنونو په جوړولو باندې ډیکلیئر کړی دی. پاکستانی اوپنر عابد علي ډبل سنچري جوړه کړې ده او اظهر علي 100 رنونه والی دي. پاکستان کرکټ بورډ د پیسل فرانچایز ته په واضح الفاظو کې ویلي دي چې باقی مانده میچونه به په جون کې کیږي یا به ایونت منسوخ کولای شي. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. اوس ګورو د موسم حال. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې موسم یو ځل بیا خشک و. د محکمه موسمیاتو د پیشنګویۍ مطابق پر روانو 24 غنټو کې په ملک کې په اسمان باندې د ګورو وریځو د موجودګۍ امکان دی. خو په ملک کې د باران د کېدو پیشنګویي نه ده شوې. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله پامان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. دا ټلۍ په بټن غوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.